د رڼۍ لار د رڼۍ لار نیت او اخلاص له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د اعمالو ثواب په نیت پورې تړلی دی او د هر سړي لپاره هغه څه دي چې دی نیت کړی وي. څوک چې د الله او رسول په خاطر هجرت وکړي د هجرت د الله او رسول له طرفه مقبول دی. او څوک چې د دنیا د لاسته راوړنې لپاره هجرت وکړي او یا د کومې ښځې سره د نکاح کولو لپاره هجرت وکړي د هجرت د هغه څه لپاره دی چې ده ورته هجرت کړی دی. رواه البخاري. دوهم نمبر حدیث له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په یقیني ډول الله جلاله ستاسې جسمونو او شکلونو ته نه ګوري بلکې ستاسو زړونو او عملونو ته ګوري. توبه او استغفار. حدیث دریم له اغر بن سیار مزنی رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ای خلکو د الله تعالی ته رجوع وکړئ او بخښنه ترې وغواړئ ځکه چې زه په ورځ کې 100 توبه او رجوع کوم. حدیث نمبر 4 ابو موسی اشعری رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله تعالی خپل ملائکه فلاس د شپې له مخې غوړوي تر څو د ورځې ګناهګاران توبه وباسي او همدا ډول د ورځې له مخې ملائکه فلاس غوړوي تر څو د شپې ګناهګاران توبه وباسي. دا به هغه پورې دوام کوي تر څو لمر د مغرب له لورې راوخیږي. ځواکمن انسان. حدیث نمبر 5 له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي پهلوان هغه څوک نه دی چې نور خلک ځلوي. حقیقي پهلوان هغه دی چې د غصې پر مهال خپل نفس په واک کې ولري. د شهادت غوښتنه. حدیث نمبر 6 له سهیل بن حنیف رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې په رښتیا سره له الله تعالی څخه د شهادت غوښتنه وکړي نو الله تعالی به د شهیدانو مقام ته ورسوي که څه هم هغه په خپل بستر کې مړ شي.